بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی انا بشک مونگا انزلنا مونگ نازل کڑے التورات فیہا بدغ تورات کے ہدن ہدایت تے ونور اور رڼا ده يحكم بها يحكم فیصله بکوله بها په هغې باندې النبیون پیغمبرانو الذین هغه پیغمبران اسلمو تابدارو للذین هغه خلکو له به فیصله کوله هادو چې یهودیانو والربانیون او هغې پاکو خلکو والربانیون او عارفانو خلکو والاحبار او علماء کرامو بما په هغې احکاماتو استحفظو چې طلب د حفاظت کړی شوی و طلب د یادولو کړی شوی و من کتاب الله د الله د کتابنا وکانو او ادوی علیه په هغې باندې شهداء ګواهان فلا تخشوا الناس فلا تخشوا تاسو مه یریږئ الناس د خلکو نه واخشوني او زمان او یریږئ ولا تشتروا او تاسو ما اخلی ولا تشتروا تاسو ما اخلی بآیاتی زما د آیتونو په بدلولو باندې سمنن پیسې قلیلا لږې شان ومن او هغه څوک لم يحكم چې فیصله ونه کړه بما په هغه وحي انزل الله چې الله نازل کړی ده فاولئک پس دغه خلک هم الکافرون دا کافر دي. دی آیت مبارکه کې الله جل شانه دې خبره تذکرہ کوي چې په فیصله کې د چانه یریدل نه دي پکار او نه د چانه رشوت خوړل پکار دي بلکې فیصله چې انسان کوي دی به په دغه وخت کې خالص ته الله جل شانه نه یریږي چې زه دا فیصله کومه بس زما د الله خوشحالي پکار ده زه فیصله کوم زه د الله د خفګان نه ځان ساتمه زما د مخلوق په خفګان من سفر پروا نشته دې طریقې سره به دې فیصله کوي دې طریقې سره چې دې فیصله کوي نو دې به د الله جل شانه قانون ته ګوري چې قرآن دی او احادیث مبارکه دي دې ته به ګوري او دغه قانون چې دې فیصله کوي نو دا قانون به ځان سره یاد هم ساتي نو دغه قانون د خپل ځان سره یاد ساتل دغه قسم فیصلو د پاره دا درې قسم خلق کوي یا خدا انبیاء کرام کوي او یا دا هغه خلق کوي چې انبیاء کرام خو نه او دا الله په قانون باندې ډیر زیات په هغه کې ماهر یو باغی باندې ډیر زیات پوي او دریم هغه خلک چې صرف د الله جل شانه د قانون نه خبري دا درې قسم خلک چې دي ځان سره د الله جل شانه قانون محفوظ ساتي نبي دي هغه فیصله کولې شي کوم چې الله جل شانه غواړي او سچ د الله جل شانه مطالبه ده او تمام وعیدات او مذمتونه چې الله جل شانه ذکر کړی دي په غلطو فیصلو باندې او په رشوتونو باندې او په ظلم باندې او په غلطو وکالتونو باندې په غلطو فیصلو باندې د هغې نه انسان خلاص شي نه الله جل شانه فرمای انا انزلنا التوراة ما تورات نازل کړو فيها هدن و نور
پای کې هدایت او رڼا وه. مخکې واقع ذکر شو که نه چې یهودیانو هغوی د نبي علیه صلات وسلام فیصله ونه منله په دې کې چې یاره یو زنانه هغې راوستې وه یو سړی هغې راوستی و چې دا تاسو سنګساروئ مه او صرف بس دومره وکئ چې یا ول لږه شانته سزا ورکئ کوړې وله ورکئ یا داسې وکئ چې د دې نه څه رشوت والې پیسې ترې قبولې کړئ بس دغه فیصله به وله وکړو. نو الله جل شانو فرمایي دی فیصله د نبی علیه صلات وسلام ونه منله چې هغه وي چې په تورات کې هم دا دي چې په کاڼو باندې به ولي او په قرآن کې هم دا دي چې په کاڼو باندې به ولي. نو الله فرمایي ته خو د قرآن خبره کې هغه خپل تورات نه مني نو تورات کې هم احکامات نازل کړو قرآن کې هم تورات کې هم د زندګۍ د تېرولو هغه طریقې وي او داسې مې نازل کړو چې هغه قانون لکه څنګه چې قرآن قانون دی او څنګه چې درې قسمه خلک چې مې ته کم ذکر کړه هغه په قرآن باندې فیصله کوونکي نو هغه د دې یهودو چې مشران علما کرامو هغوی هم په هغې باندې فیصله کوله. الله جل شانه فرمایي چې ما خو دغې خلکو ټولو خلکو ته ویلو چې د الله جل شانه دا فیصله د الله جل شانه دا فیصله دا به د خپل ځان دپاره فیصله وګرځوئ او د دې به حفاظت وکړئ همیشه به په دې باندې فیصله کوئ. دی څه وکړه دی هغه څیز ضایع کو د الله جل شانه هغه قانون دی ضایع کو د دوو خبرو دپاره ضایع کو. الله جل شانه فرمایي چې کم سړی هغه د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله نه کوي خو دوه وجې کېدی شي درېیمه وجه خو نشي کېدی یا خو به دی چېرته د لوی سړي نه یریږي نو د الله په کتاب به فیصله نه کوي د چا د یرې نه به فیصله نه کوي آیا د یرې څه خبره خو به پکې نه وي خو صرف دومره به وي چې د چا نه به رشوت اخیستې پیسې به اخیستې د هغې دپاره به دا چل کړي. الله جل شانو فرمایي دا یهودیانو ته ما ویلو ای مسلمانانو تاسو ته مې چې ړومبۍ خبره که تاسو د چا نه یریږئ نو مه یریږئ فلا تخشوا الناس واخشوني زمانه ویریږئ او فیصله کوئ د خلکو نه مه یریږئ. او دویم رشوت ما علی ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا زما د قانون په بدلولو باندې تاسو خپلې خېټې مه ډکوئ. الله جل شانو فرمایي دې څه فایده تاسو ته نشته دی تاسو ته نقصان دی. ښه الله فرمایي انا بېشکه مونږه انزلنا التورات مونږه نازل کړه او تورات فیها هدن په هغې کې هدایت و نور او رڼا وه. هدن په هغې کې هدایت و نور او رڼا وه. هدایت څه مطلب دی؟ هدایت احکامات ته الله جل شانه چې دې کومې سزاګانې وي هغه هم پکې مقرر وي دې کومه زندګي وه هغه هم پکې ذکر و چې زندګي به څنګه تېروئ خپله د زندګۍ د تېرولو چې کوم قانون و هغه پکې و د هدن دا مطلب دی او د ونور دا مطلب دی چې په دې تورات کې یو رڼا وه هغه تورات هغه رڼا څه شی و هغه یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تذکره وه چې نبی علیه السلام به آخري پیغمبر او حق پیغمبر وي د هغې تذکره م الله جل شانه په تورات کې کړې وه. مخکې تاسو ته د مذاهبو په بحث کې ما ویلو چې په هر کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره په کم شان سره موجود و دا مې ته ویلو. یا د ونور مطلب دا دی هدن په دې کې احکاماتو د زندګۍ د تېرولو طریقې وي پکې او ونور دا مطلب دی چې د الله جل شانه د وحدانیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د دنیا او د آخرت او آخرت ته تلل د هغې باره کې معلوماتو په تورات کې که دی هغې ته کتلی وی نو کېدی شي خپلې فیصلې ټیک کړی وی او دی آخرت ته ونه کته د الله جل شانو یرې ته ونه کته حرام و حلالو ته ونه کته او غلطې فیصلې وکړه. الله جل شانو فرمایي تاسو ونه کړئ داسې چېرته ښه انا انزلنا التورات مونږ نازل کړی دی تورات فیها په هغې کې هدن هدایت و نور او رڼا وه یحکم بها النبیون په هغې به فیصله کوله په هغې تورات باندې به فیصله کوله چا النبیون پیغمبرانو
دا پیغمبران داسې خلکو الذین اسلموا چې مکمل ځان یې الله ته سپارلی و، الذین اسلموا چې هغه مسلمانانو یعنی تابعدارو د الله جل شانه، چې الله جل شانه بس وي بس هغه شان فیصله به کوله. دا د انبیاء کرامو کارو. یحکم بها النبیون، رسولان نه یادې ښه، انبیاء کرام یادې. دا مې د مخکې ویلو څه فرق دی پکې. نه یحکم بها النبیون، د پیغمبرانو به فیصله کوله په دغه کتاب باندې. الذین، د پیغمبران داسې خلکو اسلموا چې تابعدارو د الله جل شانه. دا فیصله به د چا دپاره کوله؟ للذین هادو، د هغې خلکو دپاره فیصله کوله کوم چې یهودیان دي. دی یهودیانو ته تورات راغلی و که نه، د پیغمبرانو به ولې فیصلې کولې دي یهودیانو له، په تورات باندې به ولې فیصلې کولې. الله جل شانه فرمایي یوازې انبیاء کرامو نه، دا انبیاء کرامو خپل ځان پسې دوه قسمه خلک پرېښي و شاته، چې هغې علما وو، خو یو د اعلی درجې علما کرامو، یو هغه علما کرامو د هغې نه په درجه کې ښکته وو. یو سرسري مولیانو، یو داسې مولیانو چې محققینو، مجتهدینو، فقهای کرامو په هغې کې. نو والربانیون هغه خلک چې الله والا خلکو، هغې به هم د الله جل شانه په دغه کتاب باندې فیصله کوله. الله والا خلک د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله کوي. الله والا خلک د الله جل شانه په کتاب باندې فیصله کوي. نو الربانیون الفقها مراد دي. دا هغه زمانې چې کوم فقهای کرام، فقهای کرام دا مطلب د الله جل شانه چې کوم قانون تورات هغې باندې ماهرین و ماهرین د قانون د الله جل شانه د کتاب چې هغه تورات. الربانیون، الربانیون کې تاسو ته ما ډېرې خبرې کړې وې په صورت آل عمران کې، تقریبا صورت آل عمران کې ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. الله جل شانه فرمایي کہ تاسو رب والا جوړې گئی، الله والا جوړې گئی. دا الله جل شانه الله والا جوړېدل د دې دوه طریقې دي. بما کنتم تعلمون الکتاب، دا الله جل شانه دا کتاب به بل ته ښایي، او بما کنتم تدرسون، او په خپل به یې زده کوئ. د الله جل شانه کتاب زده کول او د الله جل شانه کتاب بل ته ښودل، دې سره انسان الله والا جوړېږي. څه والا؟ الله والا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو که نه، ایو حدیث ته یو مخکې مسند احمد کې یو روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان لله اهلین من الناس، د الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. د الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس یا رسول الله د الله جل شانه اهل څوک دي؟ اهل الله څوک دي؟ د الله خاندان والا څوک دي؟ مطلب دی الله ته نږدې خلک. الله په خاندان څه کوي؟ د الله جل شانه نږدې خلک. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت الفاظ دي دغې خلکو دپاره. لکه څنګه چې موږ وایو دا بیت الله دی، د الله کور دی، جومات د الله کور دی. الله په جومات څه کوي؟ الله راځي شپې پکې کوي، ورځې پکې تېرې نه داسې نه. دا عزت دی د هغه ځای چې الله ته نسبت کړي. نبی علیہ السلام فرمایل چې د الله جل شانه یو خاندان دی په دنیا کې. تپوس وشي یا رسول الله کم خلک د الله جل شانه خاندان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل یو هغه چې شپې تهجد لپاسي، یو دی کتاب والا. دې کتاب سره چا تعلق د الله جل شانه خاندان دی. ښه، نو اوس راځو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه نه چا تپوس وکړو د هغې خلکو باره کې کوم چې قرآن مجید له خپله زندګي ورکړي او قرآن ته ځان وقف کړي، د قرآن سره د هغې زندګي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمایل د هغې باره کې وایي دي د الله جل شانه اولیاء دي. څه دي؟ د الله اولیاء. او که دا د الله جل شانه اولیاء نه دا کتاب والا، په الله مې د قسم په کائنات کې د سره د الله ولیان نور څوک شته نه. د الله جل شانه څوک اولیاء دوستان یې هغه دا کتاب والا دي. امام رازی رحمت الله علیه وفرمایل وایي ما په کلونو کاله باندې 100 کاله ما منطق زده کړو، 100 کاله ما فلسفه زده کړه، 100 کاله ما حکمتونه زده کړه، اخر کې دې خبرې لره ورسېدم ټول عمر مې فضول کار کړی دی. زمانه په کائنات کې په دغه زمانه کې په مسلمانانو کې څوک تکړه نه و په منطق کې او په فلسفه کې.
او په حکمت کې ما دونه زندگی دی لور کړم نو اداره ته پته ولګي چې ډېر فضول کار مې کړی ځکه وایي ما د خواجه نظام الدین شیخ نظام الدین نه ما تپوس کو د یو مسلې هغه مسله دا وایي ما ورته وی چې د الله جل شانو ذکر بهترین څیز دی که د الله قرآن بهترین څیز دی وایي ما ته وی چې دواړه څیزونه ښه دي وایي ما ورته چې بیا دې ونه کړه که نه زه خو فیصله غواړم چې ما له څه فیصله وکړه خبر راله وباسه چې د الله قرآن دا بهتر دی او که نه د الله ذکر بهتر دی هغه ورته قرآن هم د الله جل شانو ذکر دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون او ذکر هم د الله ذکر دی خو فرق پکې صرف دومره دی ته چې څه ته ذکر وې او ته چې څه ته قرآن وې نو کم چې ذکر دی دا انسان د الله جل شانو سره ډېر زر ملاوي دا ذکر انسان د الله جل شانو سره ډېر زر ملاوي او دا قرآن انسان د الله جل شانو سره ډېر په قلاره ملاوي په قلاره تعلق جوړیږي په قرآن په ذکر کې زر تعلق جوړیږي یو فرق خو دویم فرق پکې دا دی چې په ذکر کولو کې خطره د غورځېدو شته په قرآن کې د سره غورځېدو والا خطره نشته قرآن کې د سره غورځېدو والا خطره نشته د الله جل شانه والا جوړېدل د دې دپاره یو ذریعه د هغه څه دی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون قرآن کو سیکھنے میں لگنا اور قرآن کو سکھانے میں لگنا قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگنا دا رب والا هغه اصطلاح ده وایي چې الله جل شانو په خپل ذکر کړي چې رب والا هغه څوک جوړیږي قرآن زده کول او بل ته ښودل عمر مختار جګړه کوله که نه د لیبیا عمر مختارو د اټلي او د فرانس سره جګړه کوله په ټوپکو باندې لګیو په ټوپک ډېر لوی مجاهد تر شي نو چا ورته ته ډېر زورور یې سپین ږیرې ګرځې په باډرو باندې جګړې کې چې لږ ټایم درته میلاو شي راشي خپل ځای کې کښېني او ماشومانو ته قرآن ښې هغه په ژړا شو که دې خلکو قرآن ویلی چېرته که نه زه به په باډرو باندې ذلیل او رسوا نه ګرځېدی خو دا مونږ چې ذلیل شو وایي دا دقه وجه ده چې مونږ قرآن پرېښی صحیح ده والربانیون او هغې خلکو به فیصلې کولې د الله په کتاب باندې چې هغې رب والا خلک والاحبار او علماء کرامو الاحبار حبر عالم ته وي والد محترم رحمت الله علیه فرمایل چې دا حبر دا لفظ دا د بحر مقلوب دی مقلوب چې یو لفظ د هغې څه حروف مخکې وروسته شوي نو دا حبر دا با مخکې ده بحر دی اصل کې خو د معنی د بدلولو دپاره صرف هغه حی ته رامخکې کړه چې په بحر او حبر کې خلک فرق وکړي وایي عالم تم ځکه حبر وایي چې الله جل شانه د په دماغ کې لوی یو سمندر ګدلی بحر سمندر ته وایي دا مقلوب ده بحر دی دا حبر بما استحفظوا من کتاب الله بما په هغې کتاب باندې به دی فیصله کوله استحفظوا من کتاب الله د کومې چې الله جل شانو د دې نه مطالبه کړی و چې دې کتاب به حفاظت کوئ یعنې د دې احکاماتو به حفاظت کوئ دا تورات په تاسو کې موجود دی تاسو د دې تورات سره موجود یې اخو وګوره وکانو علیه شهدا دی په دې خبره باندې ګواه دي چې ما ورته ویلي چې د دې تورات په خیال ساتئ خو دې څه ونه کړه هغې خیال ونه ساتو څه مطلب دی د هغې خیال ساتل د هغې خیال ساتل دا چې دغه تورات په نه بدلوئ او په دغې باندې به خپلې فیصلې کوئ او مونږ ته څه حکم دی مونږ ته دا حکم دی چې صرف د قرآن تلاوت کوه دا حکم نه دی مونږ ته دا حکم په دې آیت مبارک مونږ ته دا حکم دی په دې آیت مبارکه کې چې د قرآن مجید ذمواري ما اغستې ده خو احکامات په تاسو بجا راوړئ حکم او فیصله به تاسو کوئ په دې کتاب باندې د قرآن مجید حفاظت دی بیا الله جل شانه فرمایي که تاسو حفاظت نه کوئ حفاظت واضح خو ما اغستې ده او که فیصله پې نه کوئ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کم خلک چې په قرآن فیصله نه کوي دا کافر دی الله جل شانه فرمایي کم خلک چې د الله جل شانه په کتاب فیصله نه کوي دا څه دي کافر دي کافر ان الله جل شانه فرمایي چې بما په هغې احکاماتو به دې علما کرامو دې فقها کرامو دې انبیا کرامو فیصلې کولې استحفظوا من کتاب الله چې د هغې کتاب د حفاظت مطالبه کړی شوی دي چې تاسو به حفاظت کوئ بس هغې ضایع کو وکانو علیه شهدا او دا یهود په دې خبره باندې ګواه دي فلا تخشوا الناس
تاسو د خلکو نه مه یریږئ څنګه چې یهودیانو یریده د خلکو نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ بادشاه نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ د طاقتونو نه ویریده نو خپلې فیصلې بدلې کړئ الله جل شانو فرمایي ما نه ولې نه یریږئ یا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطانی باقیه ای د آدم علیه السلام بچیه څو پورې چې زما بادشاهي د یو بادشاه نه مو نه یریږئ وسلطانی لا ينفد ابدا زما بادشاهت چرته هم نه ختمیږي یا ابن آدم لا تخافن من ضيق الرزق وخزائنی ملآنا ای د آدم علیه السلام بچیا د دې نه ونه یریږي چې ماله به رزق څوک راکوي رزق پر باندې کم شي بل کاروبار هغه نه پرېږدم قرآن له نظم ولې نظمه ځکه چې دلته مې کار دی دلته مې ګاډۍ ودرولې دلته مې دکان خوشی پرېښی دلته مې خلکو سره ګپ شپ نه دی لګولې دلته مې د خلکو فیصلې نه دي کړي الله جل شانو فرمایي څه دپاره کې د هر څه چې څه میلو شي الله فرمایي لا تخافن من ضيق الرزق د دې نه مه یېرېږه چې زما رزق به تنګ شي وخزائني ملآنه زما خزانې لا ډکې دي وخزائني لا تنفد ابدا زما خزانې چرته هم نه خالي کېږي الله جل شانو فرمایي فلا تخشوا الناس خلکو نه مه یېرېږه ښه ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا او نه زما آیتونه د خپل لاندې کوم چې د خپل پیسو دپاره زما آیتونو سره لوبې ټوقې وکړي زما د کتاب سره لوبې ټوقې وکړي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا بیا الله آخري فیصله دا کړې ده آخري فتوی دا ورکړې ده چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کم قوم چې د الله جل شانو په کتاب باندې فیصله نه کوي دا کافر قوم دی درې اصطلاحات ذکر شي ورپسې آیت کې ورپسې آیت کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون کوم خلک چې د الله په وحي باندې فیصله نه کوي دا مشرکان دي ظالمان دي ظلم شرک ته وایي شرک ته ان الشرک لظلم عظیم او درېمه فیصله الله جل شانو دا کړې درېمه فتوی دا پیش کړې ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون دا خلک ډېر ناهنجار او ګناهګار قوم دی چې زما په کتاب باندې فیصله نه کوي څه مطلب دی دې خبرو چې ولې ورته کفار وي بیا ورته فاسقان وي ظالمان وي مشرکان ورته وي او بیا ورته فاسقان وي خلکو درې قسمه دي یو هغه چې د الله جل شانو دا قانون د سره مني نه الله فرمایي فیصله هم پرې نه کوي مني نه دا کفار دي یوه دویم مني او فیصله پرې نه کوي ځکه نشي کولی یا مجبور یې څه مشکلات دي ورته نو فاولئک هم الفاسقون ګناهګار دي الله فرمایي فیصله پې کوي او زما د فیصلې سره د بل فیصله هم شریک کوي نو فاولئک هم الظالمون مشرکان دي الله جل شانو فرمایي زما په فیصله کې د خلکو نه مه یېرېږئ ښه ما نه ویېرېږئ فلا تخشوا الناس واخشوني ما نه ویېرېږئ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا او زما د کتاب په بدلولو باندې پیسې هم مالي ښه ومن لم يحکم بما انزل الله چا چې د الله په وحي فیصله ونه کړه فاولئک هم الکافرون دغه کافر دي